خانس د اروپا نه راځي. دا د اروپا آیاتان دي، آیاتان یې وایي. موږ به ټول کارونه ته اوس څارو. مبارک دی تا ته مې او زموږ ټول افغانانو ته یو خاص کر د بلجیم مسافرو ته چې ماشاءالله اروپا میشتو ټولو ته موږ سره ټول دا ګوره خپل بلجیم ته زور کړي وړاندې سړی کونړی دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الحمدلله ثم الحمدلله. 14 تاریخ د دسمبر 2023 کال کانکریټ بیمه چول کیږي. هوا دونه یخه ده، خشکاري بنده کړې ده او زمونږ او ستاسو افغانان وروڼه چې مسافر دي دا د هغې په مرسته شوي. او بل آصف ورور راغی د جرمني نه راغلی دی، ډېر خوښ او خوشحاله یم. په نورو افغانانو باندې هم غږ کوم چې راشئ نږدې څخه دا کم خپل اخلاص صداقت هم کړی هغه وګورئ. ودان صاحب د جرمني نه، آصف صاحب د جرمني نه، عبدالله د بلجیم نه. څنګه یې آصف جانه څنګه یې؟ صحت یې ښه دی؟ وخت په خیر دی؟ دا کوم ځای دی؟ ولا دا هغه ځای دی چې کوم زموږ مسافرو پکې اخلاص کړی دی په اروپا کې چې دي یا په نورو ملکونو کې دا هغه ځای دی. او بالخصوص مسافران سړی وایي چې ودان صاحب وګورئ د موږ سره دونه زحمتونه په ځالو کې باسلي دي، څو ملکونو کې موږ سره وګرځېد. الله یې درله قبول کړي. ودان صاحب ډېر زیات خوشحاله یم، ډېر زیات خوشحاله یم چې نن رالم دغه هلته یې د ځمکې کوم ځای پورې چې دا کار شوی دی ډېر د خوشحالۍ ځای دی. او بالخصوص خپل افغانان ته چې په اروپا کې مېشت دي او هغه وروڼه او خویندو چې په دې پروژه کې د اتاورو سره مرسته کړې ده ټول ته دې مبارک وي. ډېر نیک کار دی. ما خو تاسو ټول ته ویلو چې ستاسو یو سنټ به رنګ راوړي. الحمدلله ما نن ولیدل چې دا رنګ یې راوړی دی. او بس موږ نور هم دعا کوو چې اتاورو د خدای نور هم په دې کې موفقه کړي او کامیابي دې غواړو. ژوند یې خیر سي. عبدالله ورور د بلجیم نه موږ سره کامرامین مو په هر ځای کې ګرځېدلو مو الله یې د دې اخلاص قبول کړي. ماشاءالله اوس بوډا شوی دی. بس مبارک دی تا ته مې او زموږ ټول افغانانو ته یو خاص کر د بلجیم مسافرو ته چې ماشاءالله اروپا میشتو ټولو ته موږ سره ټول دا ګوره خپل بلجیم ته زور کړي وړاندې سړی کونړی دی. اوس ټول ته دې مبارک وي. ماشاءالله ستاسو څه کومکونه چې وو هغې دغه ثمره ده چې موږ د نن خپله نږدې راغلو. ډېر زیات خوشحال یم ټولو ته. موږ آیاتان د اروپا نه راځي. دا د اروپا آیاتان دي، آیاتان یې وایي. موږ به ټول کارونه ته اوس څارو. بس وروره کارم دلته تقریبا ځمکې لیوله مو کړو، اواره یې مو کړلو، خشکاري تقریبا 3% ته رسولی، 1% پاتې هوا یخه شوه. بل کانکریټ بیمه چې دا به تاسو سره شریکم دا 11 جریبه ده، 2000 متره ده. نو زه په مسافرو باندې هم غږ کوم دا نه د پیسو موضوع نه ده. دلته موږ سره ملاتړ وکړئ، ودرېږئ. د پیسو راوړل یو نګانه او مصرفول ډېره سخت دی. په دې کې هم باید تاسو موږ سره ودرېږئ، وګورئ چې موږ څه کوو. تر دې تمګړۍ پورې اوسه پورې چې د ځمکې اخیستلو او تر دومره کارونو پورې 2.5 لک امریکایي ډالر موږ مصرف کړي. د ځمکې پیسې هم خلاصې د هر څه کانکریټ پاتې او اوس وګورئ آمن دې هر تارا یو بل ټکی غواړم چې یاد کړم دا په ډېر کم وخت کې اتاورو تقریبا کم 3 میاشتې کې دغه فعالیت کړی دی. دا ډېر افتخار دی. دا ډېر لوی د افتخار ځای دی. او بل ما یو څه پوښتنې د اتاورو نه وکړلې. دې ډېره پروژه ډېره ښه روانه کړې ده. ما دې کې وضاحت ورکړه په دې مورد. کوم کار چې په دې ځای کې کېږي دا دولت هم په دې کې مشترک دی موږ سره. هغې په حضور کې دا کار کوو. مختلف شرکتونه پټ وهي چې کوم یې وګټي هم هغه کوي. مراقبت وزارت کوي، حتی د پیسو مراقبت هم وزارت کوي. موږ صرف داسې یو نوکر یو پکې. بس اجرونه به الله درکړي. ګمان دا دی چې بس نور مال اتاورو سره مال سلام وطنا تل دی وی. انجینر صاحب توی بلا چې دی ماشاءالله ډېر مخلص سړی دی. راشه انجینر صاحب ته وګوره. دا دواړه پارټنر دي او دا دیوال خشکاري او رنګ د په قرارداد کې ولې دی. تقریبا دا چې څونه دی دا به تاسو ته وسوي. دغه احاطې دیوال تقریبا 450 متره اوږدوالی لري چې د احجام یې کېږي 450 متره مکعب خشکاري کېږي او تقریبا 80 متره مکعب رنګ بیم جوړېږي. نو دغه قرارداد موږ سره دی. انشاءالله موږ کوشش کوو خشکاري فلحال ودرولې ده او رنګ کار روان دی ځکه هوا منفي وه.
اوس ان شاء الله هوا مثبت ده تقریبا منفي یو ده سبا د ان شاء الله صفر کیږي نو موږ خپل د رنګ کار د ادامه ورته ورکړي. انجینر صاحب راځه موږ افغانانو د خشکاري په زور وکړو. ولا خشکاري خو کیږي خو داسې ده چې د خپل کنه موږ مواد استفاده کوو د مسالې لپاره خو فقط چې دا فقط لمده کې نو هغه نه به کانګر جوړیږي هغه مساله سوځي نو خشکاري کار موږ درولای ځکه دا د ملت کار دی او دغه د لپاره توجه زیاته کړې ده خشکاري لپاره خشکاري کار موږ درولای نه انجینر صاحب داسې نه کیږي موږ افغانان وایي چې تیار بلډینګ راوړه دلته کېږي نه په دې باندې وخت لګیږي په دې باندې هغه کیږي دا اوس هم چې کوم کار شوی ډېر موفقه کار شوی ډېر کم وخت شوی دی. زه خپله په جرمني کې البته جرمني د اروپا او د ساختماني سیستم بل رقم دی هغه خو ډېر زر کې بلکې جوړ کړي راوړي دي مواد یې بل رقم دي مګر په دونه کم وخت کې هلته هم هېڅ امکانات یې نشته. ځکه هغې ته موږ فابریکایي مواد او دلته هغه مواد نشته هغه ته په فابریکه کې جوړېږي بیا دلته بالکل چون چې دلته دغه وخت موږ کار هم دا وخت شروع کړو د جمعې حالات رانږدې دی نو خشکاري انجینر صاحب چې مخکې مو دې ته موږ اوبه ورکوو خښتې ته که رنګ اوبه واخلي که نه خپل یو څه اندازه اوبه لري ځکه ګرم ساتل کېږي. خشکاري ته چې موږ اوبه ورکوو خښتې ته هم مخکې د کار نه اوبه ورکوو هم وروسته د کار نه چې کله موږ دې ته اوبه ورکوو دا اوبه چې خپل اندازه او دې نه اضافه شي دا یخ نیسي. کله چې موږ د موادو په سر باندې دا کار وکړو خپله کله چې دا خپل هغه اوبه جذب حالات نه شي اوبه ترې لاړ شي هوا پرې ګرمه شي دا د مسالې او د خښتې منځ کې یو درس خالیګاه پیدا کېږي. هغه خالیګاه چې پیدا شوه په دې منځ کې دا د یو شمال سره خطا کېږي. نو نه غواړو چې د ملت کار کې دا یو څه اندازه ناغېړي وکړو غواړو چې هغه کار وکړو چې څومره ښه راځي موږ چون چې ژمی نږدې د خشکاري دارو دا شاید یو میاشت یو نیمه دوه میاشتې دا کار ودرېږي خو انشاءالله که پسرلي ته یا د خود میاشت کې دا کار شروع کړو نو انشاءالله د 15 یا د 10 ورځو کار دی دا به انشاءالله فعلا د رنګ کار خو چې موږ شروع کړی دی رنګ انشاءالله خلاصوو او پاتې خشکاري کېږي د خښتو کاري کېږي دا به انشاءالله موږ تاسې 10 ورځو کې د ټوله تکمیل کړو. زه یو کرتې بیا هم هغه افغانان ته یم چې هغه کم مرستې والا دي کومک کوونکي دي اخلاص والا دي صادقه دي ګورې لږه حوصله وکړئ دا د صبر میوه هم خوږه وي هم پخه وي. ګورې دلته ډېر مهندسان شته ماشاءالله په افغانستان کې ډېر لایقه مشکل په تش کې دی موږ د شفاخانې نړیوال کوډ نشو اخیستی. نړیوال کوډ مطلب دا کله چې یو شفاخانه ته جوړی ته به نړیوال کوډ سره راجستر کې کوډ درکوي د هغې د نګاه نه ته ماشینري بیا د شفاخانې ته اخیستی او که ته یې جوړی سربخوده کوډ نه اخلي بیا به داسې ماشینري وي چې هغه ډېر مستعمل وي یوز وي د کاره وتلي وي. راځئ سره یو شو زموږ او ستاسو د ملت دپاره دا کار کوو نه ځان ته کومه نه خپل کلي ته کومه په ټول افغانان موږ سره یو مسلمانان یو افغانان یو الحمدلله موږ تر څنګ خپل دا وروڼه چې دي د ټول سره په دې باندې زه هم ورځ کوم په ټول باندې موږ سره فرض پامون لظالم ند پختانا کو ستا ساتل فرض پامون داوا داو د غجمانا کو سلام وطنا ټول دی در نظر شو څلور سرلی چې دوه کسانو صدقه کړې ده 2 دانې په انګلند کې لندن کې یو ورور ته الله تعالی زوی ورکړو چې الله رحمانه تحفه ده چې دا دغه حقیقت ده وینې په دې ځای کې تلو او دغه 2 دانې چې دی په بلجیم کې اوسېږي یو ورور دی چې هغه د یو رالېږلي موږ ورته دوه واخیستله الله دې قبول کړي دعا به وکړي وینې به یې وتلو او غوښه به یې دغه کم یو ګلکاران ورونه دي لټریان دي دی راغلي دې ته به ورکړو شاوخوا دي غریبو ته به ورکړو موږ هم مسافر یو په هر کلي او دیا د منده هر طرف نن راغله په دې خار منده